په جمعات کې د استنجا په ځای کې چا قاذورات بوج हल्का कर दिया اوس 5 کیلو توجه اوس یوم راځي کاکا بلم راځي دا څه دي اوه حاجي صاحب درې څلور لوټي انسان کمزوري نه مونږ ټول کمزوري مونږ ټول اوس یو سړی ځان لیټرین باتروم ته نشو رسولی به تقاضای بشري او سترګې په تورې تورې شوي وي او راغی د استنجا په ځای کې بوج हल्का कर दिया اوس اوچتېږه راخلاصېږه ما په دې اوبه واړوه ما مطالعه کوله تفسیر ترجمې دپاره ځم ترجمه ماسخوتن درس کوم که نه نه درس مطالعه مې کو د رسالو تفسیر مې ځان تېښي اوس پته نه شي استنجا ځای کې چا څه چل کړي خو یو توپ پروت و توجه توجه اوس یو کاکا راغلی دی د استنجا ځای کې اوچتېږه راخلاصېږي ما داسې په مفتو کې خو زه چا نمبر یې نه ورکوم 1100 کې 1100 دېر چې لکه د مفتي صاحب له به ښه شي چې لکه اکشن یې واخیست زه ګورم بیا اکشن اخلم اس اکشن نه اخلم توجه اوچتېږي راخلاصېږي او دا چا کړي دي او تو وګوره جومات دی او دا څه کړي دي او بس اوچت چا خبرې تیزې کړي دا چا کړي دي ما ورته دا تا کړي دي توجه هلکه حاجي صاحب اوچتېږي راخلاصېږي څه نه خو درې څلور لوټه پې و صفا بشي یہ وہ نمبر 4 وہ خدمتکار نه جس کے لیے دا لوټې اوبه اړول دا چا کار دی موږ په هغه خپلو اړو خپل چې کنه پاګې اړو توجه او دوی ما په میونسپل کمیټه کې ویلي دي ټیمې والا ته ویلي په دې 400 کې روډ د پاسه سپې مړ پروت دی څه شی هغې بدبوی خوره کړې پیزا مال یو رومال راکړه پریکټیکل درته وکړم څه رومال راکړه اوس زمونږ پښتانه څه کوي جي موږ مهذب معاشره یو که نه مهذب نفیس توجه اوس یوم په لاره ځي هغه بدبوی ده پوزه پټوي ګیر بدلی اکسلیټر پرېږده پوزه پټوي ځي او ګوري موته او ځي جي صاحب دا انسانیت نه دی دا مسله د خدمت ده د بل د هغې نه پوزه پټوي خپلو هغې نه چې هلته پوزه پټه کړي هغې ته په زمه پته کسره سره ګوري چې نن خو مې دومره کړي توجه هسې په ایمان یې د خپل هغې نه پوزه پټه